څو وارې د تا د راتلو په خاطر باندې ولایت ته تشریف دروړی ده درغلي دي او د هغو غوښتنه دا وه چې ته زموږ د خلکو مشکلاتونه زموږ د خلکو جنجالونه زموږ د خلکو بدبختۍ زموږ د خلکو خواري دا ته خپله له نږدې ووینې دا طبیعي خبره ده چې هر مسؤل په خپل ولس باندې د الله تعالی په قانون باندې هم مکلف ده د خلکو په نظم باندې هم مکلف ده حاضر هم پښتنه خپل مشران ورنه کوي او په آخرت کې هم ځنې کوي دغه ولس دا ته نن ګوري او تا ته ناست کم ډېر کم راغلي دي نعمت آباد ولسوالي تقریبا له دې ځایه 80 کیلومتره د بلوچستان سره سرحد کې پرته ده او تقریبا دغسې په جنوبي بلوچستان سره پرته ده 90 کیلومتره سرحد موږ له پاکستان سره لرو جناب والي صاحب دغه خلکو ته که وګورې دا دوی رنګو ته دا دوی کوارو ته یعنې دا دغسې انسانان دي دغسې د خدای مخلوق ده لکه دا نورې دنیا خو چې شاید دا مخ چې خراب ده دا زندگی چې خرابه ده او دا کالي چې خراب دي دا د دوی خپل غربت خراب کړي دي د دوی نیستي خراب کړي دي که دا وایو چې پکتیکا ولایت یا افغانستان زه شهر انقلاب راغلی ده اولین قرباني دغو خلکو ورکړې ده اولین کومک دغو خلکو کړی دی د روسانو له تعرض نه هغه نه بې راونیسو تر دا پرون ورځې پورې دغو خلکو شهیدان ورکړي دي د خلکو زخمیان ورکړي دي دغو خلکو له مجاهدینو سره د شپې تللي دي دغو خلکو چې هغه ضرورت و د ځان هم یې په ځان کړې ده هم یې له نورو خلکو سره قرباني کړې ده او هم یې همکاري کړې ده خو نن چې دې ولس ته راشي د نورو ولسوالیو په پرتله د نورو ولسونو په پرتله دغو خلکو سره هېڅ کومک نه ده شوی یعنې په هره خانه کې به داسې حساب پسې صفر ښودل شوی ده اول د صحت موضوع ده دوم د تعلیم تربیه موضوع ده دریم د سړک موضوع ده څلورم د بندو او د ولس ته د کار کولو موضوع ده د بیا رغونې خو دا هېڅ موږ ته نه دي سوي له جناب والي صاحب څخه د موږ غوښتنه د ولس دغه ده خواهش مو دغه ده په ډېره درناوي احترامانه خواهش دې نه کوو چې موږ له خلکو سره کومک وشي ځمکې لرو ښه ځایونه لرو ښې اوبه لرو باید تاسو په دې کې له موږ سره همکاري وکړئ سړک مودل له دغه ځای یو موټر وړ موټر په دا ټوله ساحه کې نشته دا غټ فور بای فورون دي چې یو مریض له دغه ځای تر ورګونه پورې انتقالوو 100,000 1,000 روپۍ خالي خالي د موټر کې اخیستل کېږي د مریض علاج خو ور پرېږده هره میاشت د ولادت په حساب باندې زه یم چې دلته به لسګونه ښځې مړې شوي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده څه شی دي چې سړک نشته لاره نشته تګ او راتګ نشته عمومي سړک هم دغه حال ده دا د تې خپله وینې له بندر نه له ګوملې ولسوالۍ نه راغلی تر ورسکه پورې چې رسېږي دغه هماغه ښه سړک ده دا نور سړکونه هم ټول له مابینه چې تللي دي والي صاحب د موږ هېڅ شی له وسه نه کېږي موږ دغه ده چې موږ مشران دا خپل د خلکو غوښتنې د خلکو ضرورتونه تاسو ته ورسوو تا ته د خدای اجر درکړي تا ته د خدای قدر درکړي یعنې دا 2 میاشتې موږ دې ته انتظار وشي ته دلته تشریف راغلې ډېره مننه درجه کوو خدای تعالی دې دغه وکړي چې دا زموږ غوښتنې اول چې ابتا کېږي هغه ته راته حل کړي چې ابتا نه کېږي هغه تر تاسې پورته مرجع ته غوښتنه ځینې وکړي یا یې وکړي اوبه دې ګوره خو ګوملې اوبه دې موږ ته دغسې روانې دي چې دا اوس انشاءالله تعالی ته ورځې وبه وینې دومره اوبه دي دا خو د ژمي اوبه دي که اوړی راشي دا ټول پاکستان په دغه د ګومل په رود باندې آباد او هلته په پکتیکا کې تا به لیدلي وي یقینا چې د ریاست د ابیاري د ګومل سیند په نامه باندې ده موږ همدغسې کړي وي بلا تشبیه لکه اوبو ګټې د پښتونخوا دي او ګټه پنجاب ځینې کوي عینا موږ هم په دغه شکلونه هم د ګومله ده خو استفاده نور خلک ځینې کوي والي صاحب همکاري دې غواړو توجه دې غواړو زیاته دې غواړو په هر لحاظ دې غواړو که د سړک په لحاظ ده که د تعلیم په لحاظ باندې ده یو مدرسه ته یې موږ ډېر ضرورت ده جناب والي صاحب دا ساحې خو تا ولیدلې په دې لنډو ساحو کې کورونه نشته
خلک دا نشي کولی چې په خپلو مصارفو باندې توان یې نشته چې دوی ولاړ شي نورو ولسوالیو ته یا ولایت ته ولاړ شي. د تعلیم په لحاظ باندې بخښنه غواړم که وخت کم وي خو راته ځینې ډېر ضرورتونه وي. موږ په دا ټوله پکتیا هغه کې نعمت آباد کې 7 مکاتب لرو، بل هېڅ مکتب نه لرو. هغه د جمهوریت وخت کې څه راته جوړ شو هغه یې کار نیمایي پاته ده. نور هېڅ په دا ټوله منطقه کې مکاتب نه لرو. واړه کلینیکونه یا سب سنټر یې بولي یا ځال یې بولي یا څه شی بولي دا په دا ټوله نعمت آباد ولسوالۍ کې نه لرو. یا دغه د یو هلته په ژوره کې جوړ شوی ده، بل په دا ټوله ساحه کې نشته. نو د ولس او د خلکو د خلکو د وختیدي خو دغه شیان ضرور دي. نو په دې باره کې تاسو توجه زیاته غواړو، تاسو همکاري زیاته غواړو، تاسو کومک زیات غواړو. نور خپله خبره بس کومه.